په 200 الفاروق قلی اردو کې 80 تنه مجاهدین فارغ شول. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت د 200 الفاروق قلی اردو اړوند په سرحدي لیوا کې 80 تنه مجاهدین لا نظامي او مسلکي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په اترڅ کې فارغ شول. په دغه مراسمو کې د یاد قلی اردو قمندان مولوي نصر الله متی ګڼ شمېر مسؤلینو او مجاهدینو ګډون درلود. مولوي نصر الله منصور په خپله وینا کې فارغان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او زیاته کړه چې د ټولو مسلمانانو امیدونه تاسو ته دي، له هر ډول وسلو سره ځانونه بلد کړئ. همداراز په دغه مراسمو کې عملي تمرینات او مانورونه هم ترسره شول او فارغ شوي مجاهدین د غرب زون په سرحداتو کې ځای پر ځای شول. بل پلو صرافان وایي د نویو افغان بانک نوټونو فروش تجارت روان دی. د هیواد په بازارونو کې د افغاني بانک نوټونو له زړښت او ډیروالي د شکایتونو ترڅنګ ځینې صرافان وایي چې د نویو چاپ شویو لسګونه او شلګون افغاني بانک نوټونو فروش تجارت روان دی. دوی وایي چې د هیواد په بازارونو کې نوي لسګون او شلګون 15 لاسه کیږي او په وینای بانکونه هم نوي چاپ شوي پیسې چاته نه ورکوي. خو د افغانستان بانک مسؤلین بیا د نوي چاپ شویو بانک نوټونو پلور ردوي او وایي چې د برخه کې هیڅ کمیشن کاری نشته او بانکونو کې د نویو چاپ شویو ویش بهیر په عادي توګه روان دی.